زه په هرات کې وم. دغه ځوان خیاط نومېږي، یوه خیاطي کوله، د چا په نمبر یې زنګ راته ووهلی، ځان یې راته معرفي کړي، دا چې د لرې مې پېژندی. بیا یې راته وویل خیرخان ماما یو لور مې ده، کوچنۍ نجلۍ ده، ما یو چا ته ورکړې وه په 4 لکه کلدارې، چې غاړه یې ووتله. نو بله ورځ دا و چې راله داسې مېلمانه لکه په لښکر چې راسې راسبو یې تلله. نو اوس یوه میاشت کېږي، مور و کور یې داسې په غم دی. باره مې ورته ویلم زه په سفر کې یم، خو بالاخره په سفر په خوند و په حالاتو نه یم پوهېدلی چې دا وسع دی په افغانستان کې. نو چې رالم پرون رالم، سهار پسې راوتلی یم سهار وختي، چې یار یو چا ته ورغلي بیا بل چا ته ورغلي، خو بالاخره دغه نجلۍ یې ود کړې وه، دغه نجلۍ یې ود کړې وه. دغه یې وړونه دي، د خدای غریبان دي. دغه پلار دی. دا زموږ د افغانستان حکومتونو همیشه داسې یو لمبر و خلکو ته ورښوولی چې دغه لمبر دی، دا د شکایاتو دی چې څوک ستونزې او مشکلات لري په دغه لمبر دې زنګ ووهي. خو بالاخره په افغانستان کې داسې کورنۍ شته چې لمبر پېژني نه، ټلیفون پېژني نه، دونه غریب سوی چې دونه مایوسه سوی، ګر سره په دې خبر نه وي چې دلته زموږ حکومت شته یا دلته شکایات شته. داسې فکر کوي دی چې اقرار چا دغه حال دی. د افغانستان حکومتونه د دې پر ځای چې لمبرونه د یو چا د کور ستونزې او مشکلات چې د نږدو دغه د اوضاع امیرونو ته هدایت وکړي، هغه خپلو نفرو ته داسې خلک لکه دا خلک داسې نور ډېر تر دې ډېر په مشکلاتو کې دي، جالبې ستونزې لري، جالب مشکلات لري خلک دلته. دغه نجلۍ یې ود کړې وه، دغه یې ود کړې وه. اوس ورغلو، خلکو سره کښېنستلو، خلکو ته مو وویله چې دا د خدای ماشوم مو، د خدای وریدي، تاسو اوس انسانان یاست، مسلماني هم په ګډول ول، موږ پښتانه یو، باره ما تاسو خو دا پښتو هم جنې زده کوي، دا مسلماني هم اپلا مه په ګډوئ. په شورویانو کې دغه کار نشته، په نړۍ په څه چې په انسانیت کې دا نشته. الله جل جلاله د دغه ماشومې دپاره د خپل کوره څه ایستل، بیا مېړه ته ورودول، زه فکر کوم په هېڅ قانون کې نشته. دغه نجلۍ د اوس مې راوستله، دغه ماشومان وړونه دي، ګرده خوشحاله شوله، د خدای غریبان دي. لا درداني نسترغو فواري راواني دي، دا ډېرو ضمیرونو جنازې راواني دي.